الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نوی ملګری سوال کړي وزمنګ د دعاګانې د رب العالمین په دربار کې ولې نه قبلېږي؟ په خاصه ډېر دعاګانې غواړو نه قبلېږي. اهل علم خاص کر شاه ولی الله رحمه الله د غیر لپاره یو څو حکمتونه ذکر کړي دي، ځان سره یاد ساته. کله کله مصیبت پر دعا باندې را رواني، الله عزوجل د انسان باندې را رواني دعا د وجنه استغل دي کور کړی شي دا وی قبول نه شو ولته وی شی په ختم شو. دیم کله کله د دعا رب العالمین هغه دنیا له ذخیره کی مؤمن به ارمان کې چې کاش ټول دعاګانې دلته راغلي. او درېما کله کله په دعا کې هغه شرایط نه. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر دویم جلد 213 نمبر صفحه کې لس اسباب ذکر کړي چې زموږ دعاګانې ولې نه قبلېږي. پرهیز من کې نشته. یو دا وجه ذکر کړي دا چې موږ الله عزوجل پیژنو اطاعت نه کوو. دویم موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنو اتباع نه کوو. دریم موږ قرآن پیژنو لیکن عمل پې نه کوو. څلورم موږ د رب العالمین انعامات پیژنو شکریا نه وباسو. پنځم موږ ابلیس پیژنو مقابله اراده نه لرو. شپږم موږ جنت پیژنو د غیر لپاره مکار نه دی کړی. و موږ جهنم پیژنو کارونه موږ ټول د جهنم دي ځان مته نه دی بچ کړی. اتم موږ مرګ پیژنو لیکن استعداد ځان مرتد دی تیار کړی. نه هم موږ د خلکو جنازو کې برخه لو عبرت مو نه خوښتو. لسم من خپل عیب پیژنو لیکن بل چا عیب پسې لګېدلی وي. دا لسو جنه موږ دعاګانې نه قبلېږي. دې سره د دعا آداب داري چې قبلېږي. اول به سړی په ځان کې اخلاص پیدا کړي، دویم به د حرامو نه ځان وساتي، دریم به د څلور دا آداب علماء لیکلي دي، لیکن دا څو ځان سره یاد ساته. اول د حرامو نه ځان ساته، دویم به ځان کې اخلاص پیدا کا، دریم د دعا نه مخکې 2 رکعاته مونځ وکړه، څلورم د دعا نه مخکې سمال ولګوا، پنځم او دس وکړه، شپږم د قشن جامې پاکي واغونده، هم د قبله په طرف باندې کینه، اتم ګونډې بری ماته کړي، نه هم لاسونه به دروچت کړي هغه تر وګو، یو لسم په الله باندې حمد وای، تو لسم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وای، د لسم د الله نومونه الله له وسیله کې پیش کا، څوار لسم تکرار په دعا کې وکړه، بل لسم هغه دعاګانې وغواړه چې قران ویلي دي، څوار لسم بل لسم هغه دعاګانې وغواړه چې احادیث کې راغلي دي، ادعاء من الكتاب والسنه. شپاړسم زید دعاو پیژنه، ولسم وخت د دعاو پیژنه، اتلسم اقرار پر خپل جرم وکا، نو نسم د الله د حکمت نو مخالف نه. شلم د قشن د زړه تنه دعا غواړي، یوشتم نیت په کې کوي، دویشتم تعجب نه کوي د دې په قبولیت کې، درشتم اقرار به په خپل ګناهونو، څلورشتم نور مسلمانانو له دعاګانې غواړي، پنځشتم د قشن امین به کې وای. دغه آداب چې کړه تا را جمع کړ، امیددار چې ستاسو دعا به الله عزوجل قبول کړي. الله رب العزت زموږ ستاسو دعاګانې قبول کړي. حدیث کې راځي چې الدعاء هو العباده، دعا په عبادت کې مهم رکن او اساس دی، ولیکن دې شرایطو باوجود رب العالمین دې زموږ ستاسو دعاګانې قبول کړي. الله رب العزت هغه دعاګانې موږ قبول کړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د کامیابی لپاره غوښتلي، د کومو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استعاذه وکړه د الله عزوجل دې هغه موږ تاسو بچو ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم. ټولې نړۍ ته رسول د دې دعوت غواړو، موږ ختم ول تیری د شرک او د بدعت غواړو. دوامو اصول یو د حدیث او بالقرآن مات بنشو لکه د غرمو دی